سلام دوستانو، آیا تاسو یا ستاسو کورنۍ د وینې کمی یا انیمیا ستونزه لري؟ اندېښنه مه کوئ. موږ ستاسو لپاره ځینې قدرتي هربل حلونه لرو چې ستاسو صحت پیاوړی کوي. لومړی زموږ د ځانګړي محصول په اړه واورئ. موږ تاسو ته د اوښ شیدې وچې شوې وړاندې کوو چې د ایرن او زنک نه بډایه دي. دا د وینې کمی او د بدن کمزورۍ لپاره ډېره ګټوره ده. بدن ته انرژي ورکوي او مدافعتي نظام قوي کوي. سربیره پر دې، هربل ماجون او د ایرن شربت هم موجود دي چې د وینې کمی پوره کولو کې مرسته کوي او بدن ته قوت او تازګي وربخښي. اوس راځو د خبرې ته چې د وینې کمی ولې پیدا کیږي. د وینې کمی عام سببونه دا دي: ناسم او غیر متوازن خوراک، د ایرن او زنک کمی، د سبزیو، دالو او پروټین کم استعمال، ورزش نه کول او سستي، ذهني فشار، ستړیا او د خوب کمی. ځینې ناروغۍ او کمزوري حالت. د وینې کمی نه د بچ کېدو لپاره نامناسب او متوازن خوراک ډیر ضروری دی. مناسب خوراک: شنې پاڼې لرونکي سبزۍ، دالې او چنې، غوښه او هګۍ، وچې میوې، شیدې او د شیدو نه جوړ شوي توکي، د ویټامین سی لرونکي میوې لکه لیمو او مالټه. ورزش هم ډیر مهم دی. هره ورځ چکر وهل، ساده بدني مشقونه، سپکه منډه یا اسټریچنګ، دا ټول د وینې جریان ښه کوي او بدن ته ځواک وربخښي. که تاسو غواړئ د وینې کمی ختمه شي، بدن مو قوي شي او ورځنۍ کمزوري له منځه ولاړ شي، نو د اوښ شیدې وچې شوې هربل ماجون او د ایرن شربت یو خوندي او قدرتي انتخاب دی. د نورو معلوماتو او سمې مشورې لپاره حکیم محمد امین راولپنډي سره اړیکه ونیسئ. هغه به تاسو ته ستاسو د بدن مطابق سمه لارښوونه وکړي. نور انتظار مه کوئ. خپل صحت ته لومړیتوب ورکړئ، وینه قوي کړئ او د قدرتي هربل لارې نه روغ ژوند پیل کړئ. دا ټول هربل محصولات په ټوله پاکستان کې کور ته رالېږل کیږي.